دا کس وګورئ په اړه یې درته معلومات څو شیبو کې در کومه. عادي انسان دی خو یو لوی کمال یې کړی دی. دا داسې یو کار کړی دی چې موږ هر یو ته لازمي ده چې هماغسې کار وکړو. دی سټیون انډراویبو نومیږي. د ده په لاس باندې الله پاک 80,000 انسانان مسلمانان کړي دي. یعنې دی په خپل ژوند کې د 80,000 انسانانو غیر مسلمینو د مسلمانېدو لامل شوی دی. د خپل ټول ژوند څه سرمایه چې لرله، څه پانګه چې لرله، خیر کار ته وقف کړې وه او خلکو ته به یې دعوت کوو، دعوتګرو. دی سټیون انډراویبو نومیږي. څو ورځې وړاندې د اکتوبر په وروستیو کې د جمعې په ورځ د 41 کلونو په عمر باندې وفات شو. 19 کلن و چې اسلام یې راوړ، مسلمان شو. اصل کې عیسوي و، کاتولیک و. کله چې 19 کلنۍ کې دی مسلمان شو، پلار یې د دې دپاره چې دی مسلمان شوی و له خپل کوره وشاړه، عاقب کو. له هماغې ځای نه دی خپل د ژوند لپاره یو بل مسیر وټاکو، یو نوی مسیر یې وټاکو. هغه دا و چې د خپل ټول مال او جایداد او هر څه چې لرل د الله پاک په لار کې وقف کړل او یو اسلامي دعوتګر باندې بدل شو. خپل مال او جایداد ټولې خیریه بنسټونو دپاره وقف کو او د همدغې مال او جایداد او ټول هغه امکانات چې لرل یو خیریه ارګان یې جوړ کو، یو خیریه بنسټ یې جوړ کو چې د هغې له لارې به خلکو ته دعوت کو، مسلمانانول به او ترڅنګ به هغوی ته کوم کسان چې نوي مسلمانان شوي وو هغوی سره به د دین په زده کړه کې مرسته کوله. 2003 کال کې د یو لوی ارګان جوړ کو د خیریه کارونو دپاره او په وروستیو څو لسیزو کې د ده په لاس باندې الله پاک 80,000 انسانان مسلمانان کړي دي. سبحان الله، څومره عجیبه ده، څومره لویه لاسته راوړنه ده. د کورونا وبا په وخت له مالي ستونزو سره مخ شو، د بودیجې له کموالي سره مخ شو، نو خپل ګاډی یې خرڅ کو چې خپل خیریه کارونو ته پرې پیسې برابرې کړي، بودیجه پرې برابره کړي. په یو ټلویزیوني مرکه کې ترې پوښتنه کېږي چې ولې دا کار وکړو. دی وایي چې دا مال د الله پاک له طرفه په موږ باندې یو اعتبار دی. الله پاک موږ ته دا مال راکړی دی او موږ یې باید د الله پاک دپاره وکاروو. او کله چې موږ دغه خیریه کارونه کوو، دی وایي چې بدله یې حتما الله پاک راکوي او په دې ډاډه و او په دې باندې په الله پاک باندې اعتبار کړی و چې مال که د الله پاک په لار کې کاروي، الله پاک یې بدله حتما ورکوي. ملګرو، زموږ لپاره د ویبو یا سټیون انډراویبو په ژوند کې او مرګ کې یو لوی درس پروت دی. هغه درس دا دی که دی دغه ځوان چې په 19 کلنۍ کې مسلمان شو، که دی مسلمان شوی نه وی هم به له دې دنیا تو په 40 کلنۍ کې، ځکه دا تقدیر ټاکل شوی و. خو د له 19 کلونو نه راونیسه تر 40 کلونو پورې تا شاوخوا 20 کاله کېږي. 20 کلونو کې 2 لسیزو کې د 80,000 انسانان مسلمانان کړ او خپل ژوند یې وقف کو دین ته، وقف کو خدمت ته، وقف کو د الله پاک لارې ته. که د یو انسان چې د ورته دعوت کړی، الله پاک ایمان قبول کړی او الله پاک د دعوت قبول کړی او عمل لله فی الله وي چې ان شاء الله همداسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته وایي چې علي که الله پاک ستا په لاس باندې یو چاته دعوت وکړي، دا تا ته تر سرو خانو بهتره ده، غوره ده. په بل حدیث شریف کې راځي چې که الله پاک ستا په لاس باندې چاته هدایت وکړي، دا تر هر هغه شي تا ته غوره ده چې لمر پرې راخیږي. یعنی په دې دنیا کې داسې ښه کار بل نشته دی چې که ستا په لاس باندې الله پاک یو انسان ته دعوت کوي، تر د بل ښه کار نشته دی. اوس د سټیون 80,000 تقریبا 63,000 کسان ویل کېږي، 63,000 کسان د ده په لاس باندې الله پاک هدایت کړي دي. نو اوس فکر وکړئ چې څومره اجر به ده ګټلی. په دغه 20 کلونو کې الله پاک د خیر کار دپاره استعمال کو. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه انسان ته چې الله پاک د خیر اراده وکړي او هغه انسان په خیر کار کې الله پاک استعمالوي. بهترین مثال سټیون د چې اوس مو دغه ویډیو تاسې وکتله. موږ باید په ژوند کې داسې هدف وټاکو چې هغه زموږ له مرګ وروسته هم
د هغې اجر، د هغې ګټه، د هغې ثواب، د هغې خیر موږ ته راورسېږي. د دې لپاره بهترین شی د علم خپرول دي. په هر هغه سازمان کې، په هر هغه کارونو کې برخه واخلئ چې وروسته ستاسې له مرګه هم د پاتې کېږي او خیر یې در رسېږي، چې هغه صدقې جاریه په حدیث شریف کې څو کارونه ښودل شوي. د څاه کیندل چې خلک ترې اوبه استفاده کوي، د قرآن کریم یا مصحف په جومات کې ښودل چې خلک یې تلاوت کوي، جومات ته جاینماز اخیستل یا جومات جوړولو کې برخه اخیستل، علم خپرول، علم کول او نورو ته خپرول، او ترڅنګ نیک اولاد تربیه کول چې له مرګ وروسته تاسې لاس لپه کړي. دغو خیریه کارونو کې همیشه هڅاند او کوشش واوسئ. د انسان اهداف باید لنډمهال یوازې د ژوند دپاره نه وي، بلکې د مرګ نه وروسته کله چې ته قبر ته ځې، همدغه نیکۍ، همدغه اجرونه چې تا ګټلي دي قبر کې به له تا راچاپېر وي او ستا ملګرتیا به کوي. په هغه ورځ چې تیاره به وي، هیڅوک به نه وي، ټول خپل خپلوان به دې پرېږدي، لکه انډریو ویبو په شان باندې ټول خپلوان ترې لاړل، ټول خپلوانو په قبر کې پرېښود، تنها دی لاړو ترې، خو ده ځان دپاره داسې توښه برابره کړې وه چې په هغه تیاره کې یې پکارېږي، هلته چې هیڅوک نشته بل مګر دا چې ستا نیک عملونه د الله پاک پر وړاندې ستا لپاره ښه دلیل وي او الله پاک دې پرې وبخښي. خپل ژوند لپاره سپېڅلي هدفونه وټاکئ، یوازې مال پسې مه وهئ.